وی بیا کډې بارېږي پړې واچوئ اوښانو کې څه وکړمه خدایه زړه مې تنګ دی په بنګالیانو سوت افریقایانو کې بیا کډې بارېږي او تر زامن زنده‌باد یاره ویرات کوهلي سولي د انوشکا میړه داسې ریشخندې شروع کړی دی په اوستاب د خندا ته موږ پورې خاندي تر زامنو افغانانو خو د رانه میچ وګټلو خو بل واته به ورسره ګورو دا خو موږ په دوبۍ کې ګرمي ده موږ د لاسه نه کېږي و د انوشکا میړه یاره به مو ووه به مو ووه دا خو څه ستا بختوره نه ده چې شپه ورځ په ټرېننګ کې بوکه د شاته راوتې دا خبره داسې ده که دا کرکټ دی او زموږ تر زامن ماشاءالله نن سبا په سوپر پاور کې د خلکو نه چمړي وباسي خاندې به نه او موږ چې د بنګالیان رانیولي دي او تاسو چې دی که نه زموږ تر زامنو رانیولي یې به مو ووه ریشخند به نه کې جارې به نه ښه یا لکه ویرات کوهلي سولي د انوشکا میړه داسې ریشخند شروع کړی دی او به مو ووه داسې د ماشومانو خبرې کې ته دلته چې دی که نه مشران ناست دی ګوره اشممله قایي صاحب اشممله ناست دی او د دې خو لږ احترام وکړې که نه و د انوشکا میړه او تیتې پتې یې په خټو کې نښتې به مو ووه تاقه یاره کپتان صاحب حشمت الله شهیدي ته بس ښه پردي خلک څه کې د انوشکا میړه او به مو ووه د رانیولی دی نه به پردي خبرو خلکو سره به خبرې کوي زما صفت خو ونه کړې ما یو سلو پنځه منډې دي ساوت افریقا په خلافو کې او د محمد شهزاد ریکارډ مې هم مات کړه ما اوس سلیزې واري د محمد شهزاد شپږ واري دي زما خو څوک صفت ونه کړي یاره ګروبه ته خو په مزور کې که صفت کې څوک وکړي او که ونه کړي تا ته خو مینهوال چې دی که نه ګروبوس و یعنې بوس ته وایي بوس ته ولې خفه کېږي او که نه موږ نه خو یې چمړو باسه خولې تیل شاټینګیني او شړشمو تیل دې رانه وباسه یلکه به مو ووایه زموږ دا نوم ولې خراب دی خبره داسې ده که نه چې صحیح صفت یې وکړه ماشاءالله ګروبس ډېر ښه لوبغاړی دی او زه خو کاري صاحب یم همیشه به درته ګروبه د تووا کومه چې دا خو دې اوس سلیزې واړې دي چې اوس سوه سلیزې ووایې نو ډېر خوند به وکړي او که نه زما سخته ارمان ده چې ته سلیزې ووهې واشه ممله و به مو ووه راشه دلته څمله خبره داسې ده که نه چې اوس سوه سلیزې خو تر اوسه پورې موږ ټول کرکټ ټیم د انډیا ولاړ دي والي هغه دی په بختوره کې مې سپین ولګېدل خو موږ اوس سوه سلیزې نه دي والي ګروبزه خو خیر ماشاءالله د خیره سره یو څه دانې سلیزې به وهي انشاءالله تعالی موږ به ورته تووا کوو ښه که څنګه راشد خانه یاره ویرات کوهلي سولي لږ په ادب کې غږېږه ځانه دې بېادبه جوړ کړی دی ښه ټیټ ماشاءالله ښایسته لوبغاړی ښایسته منډې رامنډې وهي سلیزې هم وهي خو ډېر بېادبه غږېږي مشکان ناست دي که نه داسې خبرې مه کوه ګروبزه دعا در سره د خیره سره موږ به د شاته ملا ټاپو او سلیزې به ووایو ففټیانې به ووایو د خیره ښه یاره ګوګلي خان راشد خان معاف کړه خبره داسې ده که نه چې ستا خو رښتیا اپی باټیم دی اپی باټې ټو یو او انوشکا هم در باندې سلامونه ویلې ده ته ووایه چې اپی باټې ټو یو سالګرده دې مبارک شه تاپو مننه ویرات کوهلي سولي د انوشکا میړه ډېره زیاته مننه چې تا ته ماته مبارکي راکړې چې ډېرو خلکو راته مبارکي هم درکړي دي ټولو نه ډېره زیاته مننه او په اخره کې به درتللي یم چې به مو اخرنی میچ پاتې دی د یکشنبې په ورځ او بیا به درنه چمړه وباسو او نور داسې خبره ده شممله تا ته ډېر زیات احترام لرو تاقه او پروګرام ته ورده یا